جزاكم الله الله دې خیرات قبول کړي الله دې اجر او بدلې په دواړه جانه درکړي بس دا څه شو لکه چې ما 50,000 ګټي سادي خار او مزدوري تمي سلام بابا اخر علي وچیا السلام علیکم واسنګ هي حالات څه دي دا ولې الله ست ولې دا اکسیډنټ کې خراب شوی دی ډیر وخت وښونه ټیکيږي مړ دی تاسو بس ختم نه کار نه ته په دې لاس باندې کار کولی زه څنګه غاډي چلوم به باندې آیسکریم به خرڅم آیسکریم به خرڅه او یې دا دې څه دی دا مې زوی دی بل مشران دوی جنہ کوي هغه واده شوی و زغه یو لکه یو زمو یو مور نور دامن دې غټ نشته نه نور نشته بس اوس د بده څه خرڅه په دې آیسکریم ځه نو ما وصاله د خیال نو ما خو علاوه دې لپاره درکوا چې الته کې زمونږ علاقې کې نه دي جمعات مخې د کور جوړیږي چاندر اټول هوا سوسته بګی کیږي چې راکې کنه بالکل یو لس روپۍ خو بدل درکم ډیر مې وس نه کیږي دا لس الله پاک ته پلس لکه باندې قبول دي په دې برنه نه خبر کیږي تاسو کور کوم ځای کې دي موږ د مردان یو یو وړي بس او خبره کومه دې کې 100 روپے غټي حاجی دې کې 100 روپے غټي ته 200 300 سبا کې کباړه پکې راټول کوم غوځه په ځا ډیر شي د سوال نه خدي د بچا په ور کې چې ودرې کې راوړه خو لري بخوس شل ته کنسلی مو کېو یا د صدر کوي یا نه درکې دا غینه په زر برخي خده چې 200 غټم بس دا زم لګا چې ما 2000 غټي دي او ورکول رزق ورکول ولا الله دی والله يرزق من يشاء بغیر حساب بغیر حساب کتاب رزق الله ورکي عقیده برابر ساتل غواړي حقیقت خبره اوس موږ الله پاک په لار کې 100 روپے راکړي ا دې نه کېږي چې الله پاک چې سمو به جوړي یو پلس الله پاک لوی بادشاہ دی بشکا ډیر لوی بادشاہ دی دا زمکه اسمانونه چې بهستنه ودرولې دي کنه بغیر پړو بغیر رسونه ودرې سو په ګټي د ټولو نه سیوا چې په ګټي سوري په ګټي نه سلور سو پورې مې پکې ګټي 500 پورې مې پکې ګټي 500 پورې 500 پورې خو نه لري ګټي نه 5000 چیرته نن دې 500 ګټي جزاكم الله الله دې خیرات قبول کړي الله دې اجر او بدلې په دواړه جانه درکړي بس دا څه شو لکه چې ما 50,000 ګټي دیوانه بیسنه سکارو شي ډیر ته چې نو کله کوړه دی کنه ته به ویلا چې 200 روپیا یو سره وړو مورلا ناګه کې وسا غیلا ورکه سودا سا نن به ناشنا کار کې نن د الله په خولي مزدوري درکړه کنه چې خولي مزدوري درکړه نن به بیم خوشاله به ته به نن مې داسې مزدوري کړې چې دا ویل نشم چې هغه نه مونی نو یو سپیشل نوټ به 500 به ویلا ورکي جزاكم الله خدای دې خوشاله داسې مزدوري مې کړې یو نوټ پکې وستا شو له 500 یو زما الله دې جنتونه نصیب کړي الله دې اجر او بدلې په دواړه جانه درکړي او د جمعات مخې ته کور جوړیږي الله پاک جوړي د 10 روپے چې غبدې بچي په دې باندې بلا سکارو کې جو د خپل بابا نو په آیسکریم واخلي او بخوري دا زما طرف بیا ولا صحیح ده صحیح شو جی یلا تاسو ما سره غټیم دا کو غره ښه دا سره الله کو او مونږه بهانه یو بس الله دې سره په مونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي امين نور کو صحیح نو بداسو وای چې بچی ته موجود دی راته ډر کاوه تاسو شوره کې دا تاسو مونږه په بیا غستیو الله دې جنتونه نصیب سو کمزور کا مجبور وی یا که سو چرته مزدور وی خو چې نکړی چاته سوالا ستا امداد ورسا ضرور څنګه تر کوم ځای کورکوړې و ته د روډ د پاسه چې ولاړ یو دا هغه کې ته بدمعشي بدمعش نه ګاډي نه پاکو 400 دینه پیرالم نو امید رومه د مو بم چې د پاک دی 400 دینه چې رالی سو پیسې دی وګټلې بازار نه ټریپ روډ 1000 روپیا را لراکې 1000 ګډه بګه د څومره پاتې شو पेट्रोल न सलूर सवा दा ذکر تا زکو درې دما ته ما پیژنې مې کنه نه مې پیژنې خلک کیسه وره دا څه کار دی زه تا دی وایو درې دم زدا سره روانو مخته مې ولیدې تا دې مرسډیز باندې کپڑا والا نو زه پوه شوم چې تا بندن پیسې ګټلې ګاډي پاک
ها د رزق شي ده نو زمونږ چې کوم نه ولته کې جمعه مخې د کور جوړیږي چنده راټولو نو سره پکې دا وسه کیږي چې سبا کې راکې کنه تاسو ساده راوړل نه زه قسم نه چاندي کې د سوس کیږي 1000 روپے مزدوری کا بس ګوره چې څومره ته راکول واړې د الله پاک په لار کې دی کې دا دانی دا خو چاندې کار دی څومره ستړی یو بس 500 روپے تاسو لکه نیمه لګړه را سره 500 جام عليك دې کې ته 100 روپے رس غټي اسه اندازه تم جی دې کې تاسو اندازه تم 100 روپے رس غټي بس شکر دې گزاره وکړي بیا هم 100 گزاره بس کی یو 15000 روپے غټي دوم بس سالو 500 روپے بس شکر دې سلو 500 روپے ته پاتې کیږي ناګه ہوتا نه نه ګډه غوستا لاړه نه ہوتا مال راغړي دې کا سموسه په نه کې کور کې بس بیبي تا لا واچا واده کړی دی نه دا جوس تر بیسیو سي بیا کور خرچه ته کې ټوله کنه نو سوچتا دا چې څو مزدوري مو په بازار مور لا سچ کوم بس پټرول او بس ته داسې لاړې مړه څنګه چې د خپې او غره څنګه بیسلو دی راکړی یا او ګذر دی نه نو بس کو کار دی خرابې بیا والا چاندې کار دی بل دی نه صحیح دي صحیح دی ها الله فامان یا الله فامان زویما دا کار بوګوا چې بزم نه زما او واپس مې لارن څخه درکو چې د 500 روپو د الله په لار کې چې ورکړل کنه دین الله پاک 500 روپے جوړ کړي صحیح ده پدې به سن اسه کارو شي پدې بس کې دا مو لور کم بس پلان لور کم کرے کې به ور کې ان شاء الله دا خو بیا کرے کې ور کوي کنه زه ما چې تنن کور ته ځي چې تا مزدوري مخه کړی پوهیږي دا 2000 روپے ستاره مزدوري او دغه 500 روپے دا با یو سي بیبي له ور کې چې کوي ته ورکی صحیح درو او دا 500 روپے چې کمی چاند کې راکړې کنه نو زه ته خبر کوم را نږدې شه دا راته ما وی هم د جمعات مخې ته کور جوړیږي جمعات نه جوړیږي هغه کور به الله پاک جوړ کړي دا 500 هم جیب کې واچوا صحیح ده زه دا